سلامونه ورزشي خبرونو ته ښه راغلاست. د پکتیکا ولایت د مرکز ښرنې اړوند د خواجه خیلو په سیمه کې د والیبال د لسو ځایي لوبډلو ترمنځ دوه ورځنۍ سیالۍ د مټاخان لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د سیالیو پایلوبه د یاران او مټاخان لوبډلو ترمنځ وه چې په پایلوبه کې د دوه پر یو میدانونو په توپیر مټاخان لوبډلې وګټله. دغه سیالۍ د ننګیالي په نوم د دې سیمې د یوه اوسیدونکي په مالي لګښت ترسره شوې. د جوزجان په درزاب کې د حاصل راټولولو سیالۍ ترسره شوه. د درزاب ولسوالۍ د منتخبې لوبډلې لپاره د ځوانانو د هڅونې او د غوره څیرو د ټاکلو په موخه په درزاب ولسوالۍ کې د 120 ورزشکارانو ترمنځ د ځوانانو او لویانو په دوه کټګورۍ کې د رستمي یا کورش د غېږنیونې یوه ورځنۍ سیالۍ ترسره شوه. دغه سیالۍ د کورش فدراسیون په نوښت او د بدني روزنې او ورزش ریاست په همکارۍ او د جوزجان ولایت د ورزش د مسؤلینو په شتون کې د درزاب ولسوالۍ د مرکز په چوک کې ترسره شوې. د یادونې وړ ده چې د هېواد په شمال کې د رستمي یا کورش غېږه ډیره مشهوره ده چې سلګونه کسان د دغه لوبو د لیدو لپاره ورځي. په کندهار ولایت کې د عینو مینې سپورت مدیریت له لوري د فوټبال د 24 لوبډلو ترمنځ د کامران جام سیالۍ چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې پیل شوې وې اتلولي یې حاجي خان لوبډلې وګټله. یادې سیالۍ چې د روژې میاشتې په لومړیو کې پیل شوې وې له ځنډ وروسته یې نن په پایلوبه کې حاجي خان لوبډلې سلیمي لوبډلې ته دوه پر یو ګولونو په توپیر ماته ورکړه او د دې سیالیو اتلولي یې وګټله. د فوټبال د دې تورنمنټ موخه چې د ولایتونو په کچه د لوبو لپاره د غوره لوبغاړو موندل ورزش ته د ځوانانو هڅول وو. د پای په مراسمو کې د ولایتي ادارې د ورزش په مسؤلینو سربیره د بېلابېلو ادارو چارواکو ورزشکارانو او ګڼ شمېر نندارچیانو هم ګډون کړی وو. یاده دې وي چې په پای کې ګټونکي لوبډلې او غوره ورزشکارانو ته کپونه میډالونه او ډالۍ هم ورکړل شوې. د هلمند ولایت ګرشک ولسوالۍ کې د فوټبال فدراسیون له لوري د ابوالفتح البستي لیسې په ورزشي لوبغالي کې د 10 لوبډلو ترمنځ د فوټبال ګروپي سیالۍ پیل شوې. په دغه سیالیو کې د افغان آشنا نوآباد هلمند او مسلم لوبډلې په الف ګروپ او سباوون یاران پیکان شمشاد او ځوانان لوبډلې په بي ګروپ کې ځای لري. د دغه سیالیو د پیل لوبه د شمشاد لوبډلې د 4 پر یو ګولونو په توپیر افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه. ټاکل شوې دغه سیالۍ به یوه میاشت دوام وکړي چې نن شنبه د یاران او سباوون لوبډلې د لوبې ډګر ته ښکته کیږي. د بدمنټون 12م پړاو ملي انتخابي سیالۍ په کابل کې پیل شوې. د بدمنټون ملي فدراسیون 12م پړاو ملي انتخابي سیالۍ د 12 ولایتونو د 150 ورزشکارانو په ګډون نن د بدني روزنې او سپورت عمومي ریاست په 2500 کسیز جمنازیوم کې د 5 ورځو لپاره پیل شوې. د یادو سیالیو د پیل په مراسمو کې قاری حیات الله رحماني د بدني روزنې او سپورت عمومي ریاست ورزشي مشاور الله محمد اتل مشواڼی د اولمپیک ملي کمیټې او سپورت عمومي ریاست ویاند او د نشرات رئیس ارشاد الحق د بدمنټون فدراسیون رئیس سید مباشر آغا د مشورتي بورډ غړي د تیکا کلتوري ادارې رئیس فضل اردوغان د سیالیو دایرولو امیر عزیز رحمان ملنګ او د یادې لوبې مینوال ګډون کړی وو. د یادونې وړ ده چې یاد سیالۍ د 4 کټګوریو لویانو ځوانانو نویو ځوانانو او تنکیو ځوانانو ترمنځ ترسره کیږي او پکې له هرات، فراه، سرپل، بلخ، بامیان، غزني، لغمان، ننګرهار، بدخشان، لوګر، کابل او پروان ولایتونو څخه ورزشکارانو ګډون کړی دی. د کندوز ولایت په ورزشي لوبغالي کې د ورزش ریاست او کورش فدراسیون له لوري د 55 او 80 کیلوګرام وزن لرونکو ورزشکارانو ترمنځ د کورش یا غږنیونې سیالۍ ترسره شوه. په دغه سیالیو کې په 55 کیلو وزن کې 14 جوړې او په 80 کیلو وزن کې 10 جوړې ورزشکاران د یو بل پر وړاندې ولوبېدل چې په 55 کیلو وزن کې صادق او 80 کیلو وزن کې سلطان بیگ لومړي مقامونه خپل کړل. د دغه سیالیو موخه چې د ولایتي لوبو لپاره د غوره ورزشکارانو په ګوته کول وو. په پای کې پیاوړو لوبغاړو ته میډالونه، تقدیرنامې او ډالۍ هم ورکړل شوې. د زابل ولایت د ورزش امریت او جمناستیک فدراسیون په همغږۍ د مرکز قلات ښار د استاد محمد داود پارکور کلب کې د 15 تنو ورزشکارانو ترمنځ د جمناستیک پارکور نمایشات ترسره شول. د دغه نمایشونو موخه ورزش ته د ځوانانو هڅول دي. همداراز په دې ورزشي پروګرام کې 2 تنو ورزشکارانو ته د استادۍ په کچه کمربندونه هم وروتړل شول. په پای کې د ورزش امریت لخوا ورزشکارانو ته ستاینلیکونه او ورزشي وسایل هم ورکړل شول.
د افغانستان کرکټ بورډ د سریلانکا پر وړاندې د راتلونکو درې نړیوالو یا ورځنیو سیالیو لپاره د افغان اتلانو د لباس ترڅنګ د یادو سیالیو لپاره د ملي لوبډلې د ملاتړ کوونکو نوملړ هم اعلان کړ. د یادو سیالیو لپاره د هیواد نوموتی شرکت سوپرکولا د ملي لوبډلې د ملاتړ او ریریو د لباس د لستوڼي د برخې د مالی ملاتړ حقوق ترلاسه کړل. دغه راز ټایکا شرکت به له افغان اتلانو سره د لباس د برخې همکار په توګه په یاد سفر کې مل وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به را روانه میاشت له سریلانکا سره درې نړیوال یو ورځنۍ لوبې ولري چې له هغې وروسته به د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له بنګلادیش سره هم سیالۍ ترسره کړي. فرانسوي رسنیو په پاریس کې د میسي ځایناستی معرفي کړ. د راپورونو له مخې چې د ریال ماډریډ هسپانوي میډفیلډر مارکو اسینسیو د ریال ماډریډ د پرېښودلو پرېکړه کړې او له لوبډلې څخه به ووځي. اسینسیو د ریال سره د خپل تړون د اوږدولو وړاندیز ونه منلو او په وړیا توګه به بل ټیم ته لیږدول کېږي. هسپانوي هاف بیک د ډېری انګلیسي کلبونه په نظر کې دی، مګر د پاریس سینټ جرمین اجرایوي چارواکو د اسینسیو مدیر خورخه موندز سره خبرې ګړندۍ کړي ترڅو لوبغالی پارک ډي فرانس ته راولي ترڅو راتلونکی فصل کې د لیونل میسي ځای ونیسي. میسي به په راتلونکي کې پاریس پرېږدي. بارسلونا او د سعودي عربستان الهلال په قطر کې د 2022 نړیوال جام اتلولۍ لپاره 2 احتمالي ځایونه لري. د خپل راتلونکي لپاره د میسي دنده تر اوسه په دقیق ډول نه ده ټاکل شوې.